د دې تور شپو وساته یو سهار دی. السلام علیکم. څنګه دي حالات ښه دي؟ تاسو نه یو معلومات کوم یا زما خوب درغلی شپې ختم ته ولاړ دي سهار وختي راوځو اوس خوب درغلو چټي ولې نه کې زه ما جمع ته دغه کېم تاسو کو به چټي کې بیا نه چټي خو نشو کولای ولې دې منګای کې بس چټي وو منګای خو زیاته ده نن مزدوري کړه یاره مزدوري بس په شکر په هر حال باندې شکر خو خپل وکړ دي بس نن سمو مزدوري کړی بس یو سره مسله کړی اوسه وای نشته سره یو منټ لاره کې نه ماته او دوم دې ځکه چې خوب هم درغلی دی بیا هم درېږي نو بیا بخیر دعوا هم در باندې لګولېږي نو طبیعت به دې بیا ښه شي د سلو په سوالای چې تا کړی ده که نه دې باندې بس کې نو نشته مزدوري نشته نه جي بالکل حالات داسې دي چې الله دې رحم وکړي او نن دا څو ورځې چې دغه نور عمران شو پانګې سره راته نور عمران 370 ته پرون راسه ورسېد ټول ورځ چې کله مزدوري کې څو روپۍ ته پاتې کېږي یاره 500 600 700 800 دا مې اوس اکثر دا روزه خو چې شروع شوې تقریبا زیاتر لکه د خرڅ په قرض باندې نه برابر یا سنجم نه برابر ها کاکا حواس مې د دې لپاره وکړو دا خو مې نه بیا څه تاسو کو چې تعالی خوب درغلی کنه زه روان وم مزه نه کپړې غشته اختر له خو زه وختي سوچ کوم زه نه پیغام کله ویم تور علم کله ویم سپین علم ما یې مشرانو تجربه هم ډیره نو ما زه تاسو نه پکې تاسو کوم چې ما ته وګورم ما ته ما سره به تور رنگ مزه کوي که سپین یاره سپینو کې ثواب ډیر د سنت ده کنه سپینو کې لکه اختر له سپینې والم تاسو سپینې غشتي نه نه زه خو کپړې نور ضرورتونه ډیر دي کپړه غنښ خرچې ډېرې زیاتې سوي دي کور هغه خرڅ نه برابرېږي کپړو ته ماشومان یې غواړي ستا ته یو خبره کوم کاکا په کور کې چې زموږ کوم مشران دي زما پلار زه به دا ووایم هغه ته ما سپین سوټه غوښتې ده مشران سره سپینې کپړې ډېرې مزه کوي چې زموږ مشران یې چې نو تاسو زموږ مشران یې ولې نه نو بیا به داسې کار کوو کاکا لږې نه ستا د کپړو لپاره ستا د خرچې لپاره دا 1,000 روپۍ ستا الله تعالی دې وزن په دنیا او په آخرت کې الله دې ټول پریشانۍ زړه زموږ ختم الله دې چاته محتاج الله دې خپل خدای اوس چې ما څنګه تاسو ته وکتل کنه اوس مرخوب تاسو له درغلو نو زه غواړم چې ډیر نشم دا یو ورځ چې تاسو په سکون کور کې تیر کړئ نو دا هغه یو ورځ نه دا چې کم مې درکړې دا غوستا او بیبي شته کنه وړو مور شته دا غوستا د بیبي د کپړو شوي دا چې کوم نن رستي چټي کې کنه زه یم چې نن سکون باندې تیر کړئ نو دا 500 روپیا نن ستاسو د مې وي الله تعالی دې په دنیا او آخرت کې الله سره خدای کنه نشته بهشکه الله سره څه دې اوس بچرته دي جمع ته ځم او جمع نه بس به ډایرکټ ځم چټي شو امر اکسیډنټ کړی نو ګاډی هم ګډ وډ دی سمې نه خوري څه چل دی بګي نو دا لکه اکسیډنټ مې شمسور خوب راغلی یو ټاله بس پلان کوډ نه مې روسته نه یو مصری ته خولې دي نه د کار شیشه ماته هغه مې سم کړه لکه پیسې مې قرض کړم او مخکې شوی دغه شوی هغه مې سم کړه شیشه د بسو 100 روپۍ کړو تقریبا 2.5 روپۍ په شیشه باندې راغی او 400 روپۍ په ډینټر هم کار مارکې نغم دې په قرضو کړو هم په قرضو نو دا هو 4,000 او 2.5 شپږ روپۍ په دا ته قرضو کې روانه بس دا الله خزانو کې څه کنه نه کنه ګوره چې دا بشیر د ودرې دو کاکا بیا په قرضو کې بالکل نه چلےږي او چې زویره د ودرې دو دا ستا بچی ته ولاړ دی نو ته په قرضو کې نه چلےږي دا شپږ روپۍ هغه چې کومه تا پریکشا باندې عزت دې وزن په دنیا په آخرت کې درکې الله دې چاته مو الله دې هغه تنګ ګولې وزار اوس کاکا لږ شمونځو کا او د مون نه پس رکشا واخله ډایرکټ کور ته د وړو مور په دې خبره باندې پوهه کوي چې کپڑے بزوم اچوم بختر کې نه وي ته به ما چې دواړه غاچو بالکل الله تعالی دې ستاسو دنیا او آخرت خیر اوس ماته اجازه زه وخت موږ کې د وطن سینار غیږی طبيبان ورته را درومي وچیال ګای ګلاش را کړل بلبلان ورته را درومي د وطن